یا ایها الذین آمنوا یہ کسانو چی ایمان مو راوړی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا منځدې کیږئ مانځه ته چې تاسې مست وئ حتی تعلموا تر دې چې پوه سئ ما تقولون ولا جنوبا او نه جنوبان الا عابر السبیل. طالبانو مخکې مې درته ویلي عبدالرحمن ابن عوف میلمانه کړي ول میلمستیا وه شراب هم پکې ول علي رضی الله عنه هم شراب خوړلي ول چې مانځه ته مخته سو نو ویلې قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون کنه د نقل کړي طالبانو حدیث ته همداسې مستدرک د حاکم و نسائی و ابو داود قل یا الکافرون اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. بیا الله د آیت را نازل کړ نو دې وخت کې شراب حرام نه ول طالبان ولا جنوبا الا عابر السبیل او نه جنوبان مګر هغه څوک چې عابر السبیل وي. طالبانو د موږ د شافعیان وی عابر السبیل هغه چاته وي چې په جومات کې لار وي بیا ورته تېرېدل جایز ده. موږ احناف وی جنوب ته طالبانو مطلقا جنوب ته ننوتل جومات دپاره جایز نه ده تیمم به وهي. وان کنتم مرضا حتی تغتسلوا تر دې چې غسل وکئ وان کنتم مرضا که تاسې مریضان وی او علی سفر او جاء احد منکم من الغایط طالبانو مریض ته هغه جایز ده تیمم وهل خو مریض کم سړی د طالبانو یا یې مرض زیاتیږي یا داسې وي چې په دې غسل کولو باندې یا په اودس کولو باندې مرض زیاتیږي یو او یا داسې وي چې وښورېږي مرض یې زیاتیږي استعمال مشکل نه ورته لري ښورېدلو باندې څوک ورته زیاتیږي دوی وي لکه د ایسال مرض غوندې اسهال څه ده مبتون د خېټو مرض یا دانی وي پکې کنه بدن باندې نو خورېدی نسي چې وښورېږي. او علی سفر او جاء احد منکم من الغایط او لامستم النساء شافعیان لمس نه طالبانو دغه عادله موږ جمعه کوي طالبانو روح المانی بس ډېر اوږد بحث سره کړی طالبانو. فامسحوا بوجوهکم وایدیکم ان الله کان عفوا غفورا. ودرېږه یو څه ځای لکه صفات سو او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. کله کله طالبانو کې داسې خلک ویني د څادر راواخلي داسې کیږدي په دې څادر تیمم جایز څومره ډېر خلک یې کوي دا خو طالبانو څه د کوچي څادر نه ده کنه 2000 سوټۍ وم ولاکه ګار تیروزي ستا تاسې څادرونه هم طالبانو د کوچانو څادرونه نه دي هغه څادر طالبانو چې له ګار د ډکي په هغه باندې تم فکر وي طالبانو خلک په څادرونو ډېر تیمم وهي نو دې کې کمه ده ګارد تیمموا صعیدا طیبا خاوره دې کې خاوره نسته کنه خبر پوهېږئ الله دې دوی په حال رحم وکړي. والد رحمه الله یو ورځ و جنازه وله والد رحمه الله یو سړی پوهاند په رتبه باندې نو څادر یې راواخیست تیمم یې پرې وهه نو زغه وخت کې طالبانو طالب وم والد صاحب ورته ویلي وایي دلته راسه وی ګوره په دنیوي علومو کې پوهاند یې او د اسلام د دین اسانه رکن دی نه ده زده داسې ځان سره کښېنه ورته ویې ویلې وی په دې کله تیمم کېږي اپوهان داسې ورخطا سو کنه طالبانو کان والد رحمه الله قوالا بالحق کنه پوهان ته چا خبره کولی سوله طالبانو داسې غلی ورته ناست خو کله چې عالم کې طالبانو الله عز وجل الهیت کې خود خلک خدای تر ډارېږي چې ما زی خواته راسي طالبانو خلکو غوږونه بریږي او کم عالم چې الله ته نه تسلیم سوی طالبانو بیا دی له چا نه ډارېږي دی بیا له خلکو نه ډارېږي رښتیا د طالبانو تجربه یې کوي علم د الله دپاره وګرځوئ دغسې چې په لاره روان یې منډې درنه وهي خلک. ما په یاد د طالبانو تیر نظام کې زه یو ورځ یوې جنازې ته راغلم چې موټر نه راکته سوم دوه عسکر ناست ول زه چې راکته سوم داسې منډې وهلې که نه ویله ملا برجان احمد اوس مې په یاد د طالبانو داسې منډې وهلې که نه وتښتېدل ټوپک نه و راسره دغسې جنازې ته راغلم